سلامونه هودي کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د جرمني بعضې استازي کابل ته راغلي دي. په دغه استازو کې خبره دا ده چې دوی د جرمني استازو ځانونه معرفي کړي دي، مګر په حقیقت کې دا د جرمني استازي نه کیدلی سي، ځکه چې جرمني په اروپا کې د ناټو یو ستر غړی دی او د ناټو ټول قدرت هم د جرمني په لاس کې دی. په حاصل کې دغه پلاوی چې راغلی دی دا به د ناټو او دغه پلاوی د اروپایي ټولنې په استازیتوب په غیر مستقیم ډول باندې کابل ته راغلی دی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې کابل ته د جرمني استازو راتګ څه معنا ورکوي، آیا دا واقعا دا د جرمني استازي دي که نه دا د ټولو اروپایي ټولنې استازي دي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم، خو تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې زه تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې جرمني په افغانستان کې خپل کومې ګټې لري چې جرمني هره ورځ کې دوی د اوسني حاکمانو سره خپل اړیکې ټینګ کړي دي. هغه د یو کونسل هم د طالبانو ومنلی او هلته د طالبانو حضور هم په جرمني کې فعاله سو. نو د دې سره سره دغه ټول کارونه چې کېږي جرمني ته څه ګټې دي او افغانستان کې دوی خپل څه حضور مني. زه پر نقشې باندې زه تاسو ته دغه معلومات درکوم چې جرمني په افغانستان کې څه غواړي او څه لري. په اصل کې که تاسو دلته په اروپایي ټولنه کې وګورئ، په اروپایي ټولنه کې جرمني چې د په یو لوړه پیمانه او لوی هیواد دی چې هغه د اروپا ټولو قدرت هم په لاس کې نیولی دی. دلته په نقشه کې که تاسو وینئ دا په دغه منطقه کې د منطقه چې د تاسو دلته چې تاسو په نقشه کې وینئ دغه منطقه کې د جرمني پروت دی او د جرمني دې خواته وګوره، بیا د هغه نه وروسته فرانسه ده، بیا دې خواته اسپانیا ده، پرتګال ده، ایټالیا ده. دغه څو هیوادونه چې دي دا په اروپا کې خپل اولي خبرې لري، مګر په عموم کې د دې ټولو په سر کې یو هیواد دی چې هغه چې شی دی جرمني ده. یعنې جرمني دومره قدرت درلودل چې انګلستان خپل ځان یې د داسې څخه د اروپایي ټولنې څخه د ناټو څخه بتل نه دی، خو د اروپایي ټولنې څخه ځان وایسته، ځکه چې د جرمني زور پر اروپا کې ډېر وی او انګلستان ته دومره عایدات یا انګلستان ته دومره ارزښت نه قایلېدلو او ټول فعالیتونه چې وه هغه د جرمني په لاس کې وه. اوس که دغه کسان چې د کابل ته په دغه ورځ کې راغلي دي د دغه کسانو په باره کې په هکله باندې که زه تاسو ته وایم دا د جرمني استازي خو ځانونه معرفي کړي دي، مګر د جرمني استازي دا نسي کېدلی، ځکه چې دلته د اروپایي ټولنې د مشرتابه چې ده یعنې په لوړه پیمانه باندې ډېر کسان چې په اروپایي ټولنه کې لري هغه جرمني لري او د جرمني سره دلته بعضې نور هیوادونه چې دي هغه سویس دی او د دوی هالند دی او دا بعضې هیوادونه چې دي دوی د جرمني سره ډېرې پخواني اړیکې او د دوی بیخي یو قوم هم بلل کېږي، د دوی ژبه هم سره نږدېوالی لري. دغه هیوادونه هم چې د جرمني ته احترام لري او که څه په فرانسه او اسپانیا چې ده هغه خپل ځانونه ورسره رقیب بلي، مګر بیا هم جرمني ده. دا ورځ کې چې دا کوم کسان کابل ته راغلي دي دا کسان چې دي په اصل کې دا د ناټو استازي بلل کېږي او دا د اروپایي ټولنې استازي بلل کېږي. که د اروپایي ټولنې استازي بلل کېږي او د ناټو استازي بلل کېږي، دوی په افغانستان کې څه ګټې لري او څه شی غواړي چې د طالب څخه څه شی غواړي. په اصل کې د افغانستان دغه موقعیت او د دغه استراتیژیک موقعیت چې د هره ورځ کې د بګرام چغې که تاسو اورېدلی اوسئ چې هره ورځ کې ډونالډ ټرمپ وایي او دوی وایي چې موږ راځو کابل ته راځو او برته بګرام نیسو، برته دا کوو برته دا کوو. خبره همدغه ده چې د دغه قافلې څخه چې امریکا هم پر افغانستان باندې خپل چغې وایي او چین هم خپل چغې وایي، روسیه هم خپل چغې وایي، هندوستان هم خپل زور وایي تر څو د افغانستان سره خپل اړیکې جوړې کړي، ترکیه هم خپل اړیکې جوړوي، عرب هم خپل اړیکې جوړوي. موقعیت ځکه د اساس دی چې اوس دپاره یو نړیواله جګړه را روان ده او د دغه جګړې دپاره هر هیواد کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل تعلقات ډېر کړي، ځکه چې امکان لري چې افغانستان بیخي د درېیمې نړیوالې جګړې مرکز وګرځي او دغه یا نه ګرځي، نو د افغانستان باید داسې یو مملکت واوسي تر څو د اسیایي هیوادو سره چې هغه روسیه ده او چین دی د دغو په مقابل کې هم خنډ ودرېږي که سبا ورځ کې حملې کېږي او که کار کېږي افغانستان د بېطرفه واوسي او په دغه جګړو کې ځان ښکیل هم نه کړي. نو دغه د اروپایي ټولنې راتګ یا ته هم که هغه د امریکایانو راتګ دی، که هغه د هند راتګ دی، که هغه د عرب راتګ دی،
دغه ټول راتګ که تاسو وګورئ دا معنا نه ده چې دلته په د طالب پر چیرې باندې د خلک مینان اوسي، نه دا په اصل کې د افغانستان د موقعیت پر اساس باندې دا خلک ټول را روان دي. چین په دې خاطر را روان دي چې وروره بګرام ورنه کړي، په روسیه په دې خاطر را روان دي چې وروره بګرام ورنه کړي. او اوس که د جرمني څخه د اروپایي ټولنې استازي راځي، که د ناټو استازي راځي، هغه په دې معنا باندې راځي چې دوی مستقیمه د طالب ته وایي چې وروره که سبا ورځ کې امریکایي راځي نو دلته په یو کنج کې ماته هم ځای راکړه چې زه هم خپل سیاسي فعالیتونه ولرم، زه هم دلته نظامي فعالیتونه ولرم. که سبا ورځ کې امریکایي راځي بګرام ته دا 20 کال په موږ باندې د ناټو په نامه باندې موږ یې راوړو، په افغانستان کې وجنګولو، او چې کله خبره د ګټ شو موږ یې وایستلو، اوس دی خپل یوازې راځي. نو دغه ټولې خبرې چې دي دا د ناټو دا د جرمني استازي چې راغلي دي دا د دې لپاره راغلي نه دي چې دوی د مهاجرو پر سر باندې خبرې وکړي. د مهاجر وایم، مهاجر په سیاست کې د انسان په سیاست کې د یو غوماشي ارزښت هم نه لري. یعنې که دوی فکر کوي چې یاره دوی راغلي چې د مهاجرونو په هکله باندې د افغانستان سره خبرې وکړي، دوی بیخي ځان په کیسه کې دا یو ورځ کې هم تیاره ډکوي راوړي په کابل کې ټوله کښته کوي. نو دوی ته ضرورت هم نشته ځکه چې وایي وروره زما په کار نه دي، یو یې لکه څو ځلې چې یې په الوتکې ډکې کړي راوړي په کابل کې فیله کړه ویل ځای ولاړ شئ. همدا ډول کارونه کولی شي، هر ځل یې کولی شي، هر وخت یې کولی شي. مګر کیسه اصلي همدغه ده چې دلته همدغه اوس د قدرتونو دا زورونه چې تاسو وینئ، نو دا خپل تاسو یو فکر وکړئ چې د چین استازي هره ورځ را روان دي، د روسیې استازي هره ورځ را روان دي، ډیلي خپل ارتباطات غواړي د افغانستان سره جوړ کړي، ایران خپل ارتباطات غواړي مکمل دوامداره کړي، ترکیه غواړي چې خپل ارتباطات جوړ کړي، یعنی منځني ختیځ عرب غواړي چې خپل ارتباطات جوړ کړي، امریکا د هغه ځای راځي چې زه بیخي ناټو غواړم. دغه ټولو ادرسونو ته چې موږ وګورو نو د دې ښکاري چې دلته یو پټ معامله په یو نړیواله سطح باندې په افغانستان کې را روانه ده چې هغه نړیواله معامله به څه شی اوسي چې هغه مې تاسو ته په بار ویلي، څو ځله مې ویلي، د 2028 څخه تر 2015 کاله موږ په یو ډېرې خونړۍ جګړې ته خواته روان یو. خو ایلمن یم چې خدای دې هغه ورځ بیا افغان ولس ته نه راوړي چې دلته راسي افغانستان دلته وجنګېږي او افغانان دلته در په در سي او بیا د افغانستان کې یو جګړه شروع سي. د همدغه حالت په خاطر باندې روسان راځي چې دغه حالت د افغانستان څخه لرې کړي، روسیه غواړي چې دغه حالت د افغانستان څخه لرې کړي، د نور غربي هیوادونه بیا غواړي چې نه د حالت په افغانستان کې واوسي. او دغه ټول کارونه چې دي په لکه څنګه چې ما تاسو ته پخوا هم ویلي د 2028 د 2030 او تر 2015 کالونو کې چې کوم ناخوالې په افغانستان کې راځي او د ملایان هم چې اوس د خلک لوږې ساتي او د مکتبونه تړل کېږي، مدرسې جوړېږي، انټرنیټ بندېږي، دا ټولې دا وګوره دا یو داسې نه ده چې یو ساده احمق ملا راسي هلته کښېني او چې دی فرمان ورکړي دی به د خدای دپاره کوي. زه تاسو ته وایم چې دغه کوم مشران چې د اوس په قدرت کې دي یو لا والله که نه دی 15 وخت لمونځ لا وکړي او دوی ته یو دانه ته هم والله قسم زه درته اخلم چې نه قرآن ارزښت ولري، نه اسلام ارزښت ولري، نه خدای ارزښت ولري، هېڅ شی ارزښت نه لري. چې په سیاست کې یو څوک ګټ څه نه دی هغه څخه بیا هر شی تللی دی. تاسو دا فکر مه کوئ. نو دغه کوم حالات چې په افغانستان کې را روان دي هغه دا څه خبره وایي یو ښکلی کال د پسرلي څخه ښکاري. نو اوس هم د افغانستان حالات د دغه زورواکیانو او د دغه نړیوالو قدرتونو د تګ راتګ څخه تاسو باید معلوم کړئ چې په راتلونکي کې موږ ښه حالت نه لرو. دا و د نن ورځې ویډیو هیله یو چا ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.